صحابه رضی الله تعالی عنه د مونځ په وخت فوراً دکانونه بندول. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه یو وارې بازار کې تشریف فرماو چې د مانځه د جمع وخت شو. ویلي دل چې فوراً ټول خپل دکانونه بند کړل او جومات کې داخل شو. ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې هم د دې خلکو په شان کې دا آیات نازل شو. سوره نور ترجمه دا ده د پوره آیات مبارکه. په دې جوماتونو کې داسې خلک سحر او ماښام د الله تعالی پاکي بیانوي چې هغوی د الله تعالی د یاد نه او خصوصا د مونځ کولو او د زکات ورکولو نه اخیستل غفلت کې اچوي، نه خرڅول. هغوی د داسې ورځې د ګرفت نه ویریږي چې په هغې کې به ډیر زړونه او ډېرې سترګې واړوي. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دغه خلک خپل تجارت وغیره خپل کاروبار کې به مشغول وو، خو چې کله به یې بانګ واورېدو نو هر څه چې به یې کول هغه به یې پرېښودل، زر به جومات ته لاړل. یو ځای وایي چې په الله تعالی مې د قسم وي دا خلک تاجرانو، خو تجارت دوی د الله تعالی د ذکر نه منع کول. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه یو ځل بازار کې تشریف فرماو چې اذان وشو نو ویلي دل چې خلکو خپل سامانونه پرېښودل، مانځه ته روان شول. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایل همدا خلک دي کوم چې الله جل شانه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله سره یاد کړی دي. حدیث کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ارشاد دی چې د قیامت په ورځ کله چې الله تعالی ټوله دنیا یو ځای ته راجمع کړي نو ارشاد به وشي کوم دی هغه خلک چې په خوشحالۍ او غم دواړو حالتونو کې به الله تعالی حمد او ثنا کوله. نو یو وړه ډله به راپاسي او بغیر حساب کتاب به جنت کې داخله شي. بیا به ارشاد وشي کوم دی هغه خلک چې شپو کې به د خپلو بسترونه لرې اوسېدل او خپل رب به یې ویرې او مینې سره یادو. نو یوه بله وړه ډله به راپاسي او هغه به هم جنت کې بغیر حسابه داخله شي. بیا به ارشاد وشي کوم دی هغه خلک چې هغوی به تجارت یا خرڅول د الله تعالی د ذکر نه منع کول، نو یوه درېیمه ډله به وړه غوندې ودرېږي او جنت کې به بغیر حسابه داخله شي. دې نه پس به د باقي خلکو حساب شروع شي.